السلام علیکم دوستانو، موږ لیکلی صرف چې لوګو میکر څرنګه هیک کړو، مګر په دې طریقه کولی شي هر یو پروګرام هر یو گیم هیک کړئ. نور څنګه هیک کېږي راځئ ویډیو کې Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single السلام علیکم دوستانو، خپل وعدې سره سم راځو چې یو اپلیکیشن څنګه هیک کوو انډرایډ موبایل کې. نن تاسو ته ښایم لوګو میکر هیک کوو. تاسو وګورئ دغه فری ورژن دی چې تاسو سره ما پرون وعده کړې وه چې دغه اپلیکیشن هیک کولو طریقه به تاسو ته ښایم. ګوره هر څه لاک دی او انلاک پکې نشته. موږ غواړو چې دا ټول انلاک کو. څرنګه کولی شو؟ تاسو ویډیو تعقیب کړئ تر اخره پورې، بیا کولی شئ دا هیک کړئ. اوس تاسو ګورئ هر څه چې دی لاک دی او موږ غواړو چې دغه ټول انلاک کو. اوس راځو دغه ساحې نه وځو، راځو کریټ ډیزاین. اوس دغه موږ تاسو ته ویلو چې دغه ډیزاین کولی شي، خو بیا فری کې چې دی نه کېږي. هغه سیف کولی ایډیټ کولی نه شئ، نقل ترې نه کولی شئ، هماغسې ایډیټ جوړ کړئ خو نه کېږي. اوس تاسو وګورئ دغه ساحه کې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ دوستانو، زیاده مو نه وځي. دلته یو فونټ باندې به کلیک کړئ، تاسو ته به ډیزاین اتومات ډول جوړ کړي اپلیکیشن. خو د فری ورژن نقص همدا دی چې هغه لوګو چې کوم تاسو خوښ کړی وي هغه بیا ایډیټ کولی او سیف کولی نه شئ، مګر هلته کریټ چې کولی شئ هغه فری په توګه هلته جوړولی شئ. دې نه یو نقل کولی شئ چې دغسې لوګو جوړ کړئ که خوښ هم شو. مثال د خبرې خو هر یو لوګو چې خوښ شو تاسو کولی شئ له دې ځایه ورباندې کلیک کړئ چې کوم لوګو لټوئ همغه لوګو. مثال دغه لوګو ما خوښ کړه مګر ایډیټ چې دلته پریمیم غواړي، فکر هم دی اوس چې دلته پیسې غواړي. ګوره ګیټ ایوریثینګ لپاره $14 غواړي او هر یو لوګو لپاره همداسې $3 غواړي، خو نه کېږي. نو داسې اپلیکیشن موږ څنګه هیک کولی شو؟ هر څه په فري توګه ترلاسه کولی شو. نو راځو موږ سره ویډیو تعقیب کړئ چې څرنګه دا هیک کړو دا پروګرام. راځئ له موږ سره اوسئ او راځئ د لکی پیچر په نوم اپلیکیشن دی چې دغه لیک ما ډسکرپشن کې درکړی دی. دغه لکی پیچر اپلیکیشن به انسټال کړئ او بیا به دا اوپن کړئ. منتظر اوسئ چې دا اوپن کړو. اوس هغه اپلیکیشن دی کې پیدا کړئ، هغه دی دویم اپلیکیشن دی چې لوګو میکر نومیږي. د کې تاسو فکر کړئ دلته لیکلی ان اپ پرچیز فاوند، یعنې پیسې پرچیز کول دي کې پیدا کړل دی لکی پیچر. هر یو پروګرام چې تاسو کولی شئ همداسې لاندې وګورئ کوم پروګرام چې هیک کوو همغه پروګرام باندې طریقه یې همدا سیم طریقه ده. خو دا تاسو ته ښایم هر یو پروګرام گیم د باندې هیک کولی شي. دا هیک کولی شي، د باندې به کلیک کړئ، لاندې به راشئ مینو او پیچز باندې به کلیک کړئ. مینو او پیچ دلته چې کلیک کړئ کریټ موډیفاید اے پی کے فایل د باندې به کلیک کړئ. دلته زه دلته ریبلډ فار ایولیشن دغه هم کار کوي، خو زه دوه دانې جوړوم چې اول سر کې د ملټي لپاره جوړوم. یو چې د ګوګل ارتس نه لري کوم چې ګوګل ته کوم اعلانونه راځي، یو د نه دا لري کوم، بل دغه LLV ایلیویشن دغه دوه دانې به ټیک مارک کړئ او ریبلډ دیس اف د باندې به کلیک کړئ. او زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ دوستانو. نور نیکسټ باندې کلیک کړئ، نور کوم دغه پکې نشته. نیکسټ هم کلیک خپله تاسو ته یو اپلیکیشن جوړوي لګیا دی پیچینګ کلاسینګ ان انالایزینګ ریزلټ پیکینګ فایل انټو اے پی کے فایل. نو تاسو ته اپلیکیشن جوړوي. دغه د اپلیکیشن جوړ شو، دلته به تاسو ګو ټو فایل باندې بیا کلیک کړئ چې کوم ځای کې ګو ټو فایل باندې دلته کلیک کړئ. دلته ری انسټال باندې به کلیک کړئ، دوهم نمبر ری انسټال ته وایي چې دا زوړ لرې کوئ او دا انسټالوئ. هو یس اوکې دا به اوکې کوي. هغه کوم چې زوړ فری هغه ورژن به ترېنه لرې شي. دغه چې موږ هیک دا به پکې انسټال شي. په یاد ولرئ کوم چې هغه انسټال وي دا بیا نه انسټال، هغه به لرې کوئ او دفعه دا به پکې انسټالوئ. دلته به الاوس کوئ. اوس راځئ اوس ګورو چې څرنګه موږ هیک کړی دی که نه هم دی هیک کړی. اوس راځو ګوره هر څه لاک دي، تاسو یې نه هر څه لاک دي. خو اوس وګورئ دلته یو مقصد هر ځای باندې چې کلیک کوئ یو لاک بټن باندې به کلیک کړئ، یو لاک بټن باندې به کلیک کړئ. مثال ته وګورئ ټول هر څه لاک دي. دلته چې یو لاک باندې کلیک وکړئ ګورئ ټول هر څه لاک دي. نیم ان لاک دي او نیم لاک چې کوم ګل چې مثال زموږ په کاري لوګو کې استعمالوو هغه لاک دی. اوس دغه بټن باندې ګوره دا ګل زما په قد باندې کلیک کړم او دلته ګیټ ایوریثینګ باندې به کلیک کړئ چې ټول هر څه درته انلاک شي. بره مه کوئ، ګیټ ایوریثینګ باندې کلیک کړئ، دلته به یس کړئ چې پیچر راغلی یس. ګورئ دغه لوګو چې کوم لاک و هغه موږ ته ایډیټ شو.
دا مې ډیلیټ کړ. اوس راځي هر څه وګورئ ټول انلاک دي. ګرانو دوستانو دغه د اپلیکیشن زمونږ هیک شو. په دغه طریقه باندې هر یو اپلیکیشن هیک کولی شئ، هر یو گیم هیک کولی شئ، د هغې کوینس اضافه کولی شئ، فری انلیمیټډ ترې ګټه پورته کولی شئ. انجوی ترې وکړئ، ګټه ترې واخلئ. زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ دوستانو. د آینده نیکسټ ویډیو لپاره د بیل نشان کلیک کړئ چې کله موږ نیکسټ ویډیو اپلوډ کوو نو تاسو ته ژر تر ژره ورسیږي او تاسو نه خبر شئ. کوم نوې ټکنالوژي، کوم پوښتنه، کومه غوښتنه چې تاسو درلودله دوستانو، تاسو کولی شئ موږ سره یې شریکه کړئ. کمنټ کې موږ سره شریک کړئ. کومه غوښتنه درلوده موږ به هغه تاسو ته په آینده کې ویډیو درته جوړ کړو. کوم مشکل و هغه به درته حل کړو. اوس راځو هغه کریټ ډیزاین باندې کلیک کوو چې موږ تاسو ته ویل هغه په فری کې نه کېده. اوس راځئ ګوره چوز انډسټري و انتخاب کړئ. ما آی ټي انجینرینګ اینډ ساینس انتخاب کړ او کمپنی نیم کې ایس کیو انتخاب وم او ټاګ لاین کې زه ټیک انتخاب وم. تاسو هر څه کولی شئ، خپل ځان لپاره لوګو جوړولی شئ. دلته به همداسې ټیک ولیکئ. نور راځئ لاندې نیکسټ باندې به کلیک کړئ. دلته به فونټ ورته انتخاب کړئ، کوم فونټ چې تاسو خوښ لوګو وګورئ به لوګو باندې کلیک کړئ. اوس فری دی، هر څه کېږي. ایډیټ پکې کوئ، چیک کوئ، لږ برابر پورته کوئ، مثال رنګ ورته بدلوئ، کولی شئ. ټول اسان دی، هیڅ مشکل نه دی دوستانو. مخکې نه کېده ځکه چې هغه فری و. اوس نو انلاک شو، هر څه انلاک دی. هم ترې نه واخلئ. نو دغه زموږ لوګو شو، دا هم جوړه کړه. همداسې هر یو لوګو تاسو جوړولی شئ. مننه چې موږ سره وئ. زموږ چینل د یاده مه باسئ. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. هیله ده دوستانو د ویډیو مې خوښه شوې وي. ټرانسپیرنټ بیکګراؤنډ باندې سیف کړو. ایچ ډي کې کوم کوالټي سیف کوئ سیف به کوئ. مننه.